ورسره ودرېږي، ناټو به ورسره ودرېږي، روسان به وډار شي، دا جګړه به پرېږدي. هغه روسانو پونده ورکړله ورور عین د اروپا تر سرحدونو ورسېدله. دا اوس هم اروپایي اتحادیه چې کینی، یعنې داسې نه ده چې دوی په دې اوکراین کې جګړه ختمول غواړي، یا دوی چل هم دې ته جوړ کړی چې اوکراین له پښو وغورځوي به چې جنګ ده. خپل زاړه اسلحې په اوکراین باندې خرڅ کړلې، نوي د موټر تولیدات هلته چین په غورو پش کې روان ده. نو اروپا همدغه دپاره چې امریکا ښکېله کړي، هغه چې ټرمپ راغی هغه ورته ویلې چې امریکا دا جنګ څه کوي، جنګ د تا په پوله کې ده او کوي به امریکا. خپل کار کوه، روسان پوسه، اوکراین پوسه. نو اوس زیلنسکي او میلنسکي دې نه لګېږي او لنډ وخت کې به وګورې چې اوکراین ماته حواله کړي. که ماته حواله کړه بس بیا به زه د خلکو سره ګورم. هغه فهیم صاحب لنډ هغه کوم ما نن په دغه ټویټ هم کړی ده، نه اروپا ختمیږي نه امریکا ختمیږي. اصلي اروپا خپل غچ له امریکا نه واخیسته، افغانستان کې ښکېله کړل. 20 کاله جګړې تولې ویسته. ګورئ اولین وار چې له افغانستان نه فوج ویستل شروع سو، فرانسې وویسته. فرانسې هغه فوج په افغانستان کې په جنایتونو په وحشتونو کې نوم درلوده. خپله سرکوزي راغی، خپل فوج له د 95 مړي ورته کړي و، طالبانو مردار کړي و، دا یې ویوړه. د جګړې د پای اعلان یې وکړه. هغه زیلنسکي، هغه فرانسه چې امریکا ته به یې همدا ویلې چې جنګ زه درته کوم، دا ووته. ورپسې برطانیې خپل فوجونه په هلمند او په دې ځایونو کې ورځ په ورځ کمول او امریکا ته به ویلې چې کنډکونه رالیږه، پلانکي جي ته کنډک ولیکه او پلانکي جي ته یې ولیکه. اسپانیا خپل فوج وویسته، استرالیا خپل فوج وویسته، همداسې ورو ورو یې کموه. جرمني چې ټول شمال یې اداره کوه، خپل فوج یې له 50,000 نه 0 ته راوسته. تر اخري ورځې د امریکا جرمني دا خبره کوله چې موږ له افغانستان نه ووځو، که امریکا هم وځي. امریکا یې جذباتي کوله چې یعنې زه پاتې کېږم خو ته هم پاتې سه. دوی د امریکا ښه داسې په افغانستان کې خمیره کوه او خپل یې درګر د اقتصادي رشد. خو تاسو ولیده چې امریکا موجوده وه، جرمني له افغانستان نه ووته. ټول هر څه د هغه په غاړه ور واچوه د امریکا. اولینی بمبار هم په افغانستان کې په 2001 کې برطانویانو وکړ. دا جګړه یې د امریکا غاړې ته ور واچوله. امریکا ورته زړه کې ساتلې وه. اول یې ناټو ته اخطار ورکړه، مصارف یې پې کم کړل، بیا همدغه اروپا ته اخطار ورکړه. خو ټرمپ هغه وخت کې دومره وکړه چې له افغانستان نه پوځ وویسته. نور که ټرمپ د بلې مودې دپاره پاتې شوی د اروپا بیخي پې ویسته. بیرته بایډن راغی ورو اخوا دوخوا. دا خو د دوی خپل سیاست ده. ټرمپ ته چې څومره کمپاین په رسنیو کې اوس ته وګورئ، ایلن ماسک د سره مرستیال کې د اقتصاد وزیر کو، بالاخره همدغه ټرمپ نه اوس دا ټویټر یې پې باندې بند کړ. بیرته ټویټر مالک هم دی سو، کیسه هم سوله او کمپاینونه هم شروع سو. بیرته ټرمپ راغی، ځکه یې دا راوسته چې دا لیونی د ځان اروپا او بل ته ملامت نه کړي. دا خو د ټرمپ پالیسي ده او بس درز یې ورکړه د اوکراین. صرف د اوکراین د جګړې د ختمولو دپاره ټرمپ راوسته چې دا یې مستقیما روسانو سره کیني، ورسره خبره وکړي. اوس به څه شی سي؟ اروپا به خپلې مزې کوي، خپل تجارت به کوي، خام نفت او مواد اوکراین یو بې سرنوشته هیواد که، روسان به خپلې منطقې ته ونیسي، اروپا به خپلې منطقې، اوکراین به د همیش دپاره خپل غلام ساتي. په دې کې هم اروپا شامله ده، هم امریکا شامله ده، هم روسان ده. اوکراین هغه هیواد ده چې د ټولې نړۍ 25% غله یې تولیدوله. اوکراین هغه هیواد ده چې نیم اروپا ته برق ورکوه. اوکراین هغه هیواد ده چې په زراعتي لحاظ عروج ته رسېدلی. امریکا نشو کولی چې دا برداشت وکړي. اوکراین فوج درلوده، اوکراین سره جګړه نه کېدله. بالاخره روسان او دوی راجګ سول، امریکا اسلحې ورکولې. بالاخره پوتین ورته ویل چې ګورئ امریکایانو د سړي زامن سئ، ما سره مې سره هم خبره کړې، هماغسې مخکې ځئ. قاطع ورته ویل چې اروپا درته په بل مخ کوم. نه دا اوس به اروپا خپل مصنوعات تیاره کړم. الله تعالی د تباہ او برباد که چې دلته ښه په لایف کې ما سره ناست یو بیا زنګ راته وهې. نو اروپا یې په خپل منځ کې هغسې که برطانیه ترېنه بېله سوله، اروپا اتحادیې نه ووتله، جرمني ده او دا نور هیوادونه یې دا لا پکې دي.
دوی خپل ناغه پخوانی روبداب لري، البته په اقتصاد کې، په سیاست کې، په هر شي کې اروپا اوس هم هماغسې راغنده رول لري. اروپا د دې په خاطر چې د خپل وګړو نه مالیات څنګه راواخلي چې دوی غبرګون ونه کړي، دوی پاڅون ونه کړي، د اوکراین د جګړې نه ښه استفاده وکړه، مصنوعات قیمته کړه، ټکسونه یې لوړ کړه، برق بیلونه یې لوړ کړه، بس دغه یوه بهانه سوه. دا اوس هم اروپا ټولې نړۍ ته موټر ورکوي، ټولې نړۍ ته برقي وسایل ورکوي، ټولې نړۍ ته موبایل ورکوي، هر څه لري. دا نه ده چې اروپا کمزوره ده، خو امریکا دغه شی اروپا ته نه په زړه نه هغه کېږي، بالخصوص برطانیې ته، چې برطانیه د یو د ټکر هغه ما سره دوی به په خپلو کې په لانجو سره واوړي، خو راتلونکي 2-3 کاله د روسانو دپاره ډېر مهم دي چې په خپل سیاست کې که ګول وخوړه او یا پوتین په واک کې هیواد نه ده، دغه نن که پوتین ته لاړ کېدی چې امریکا کوم لاسپوڅی راسي او دا روسیه هم د دوی د امریکا په طرف هغسې یو قطبي سي. بل ټرمپ هغه وکړه پاسې پرده پاسې شا د هغه دغه نوی بانګلوډ څه راوتلی ده، د دغه تر شا هغه ولاړ د اروپا. هغوی وایي اروپا دا نور هیوادونه، روسان، د هندوستان، دا ټول دکې پاسې شا د اروپا ملاتړ لري چې دغه پیسه هغه کې نړیواله کړي او د امریکا نه ډالر راغه کړي، د مارکیټ یې ورخرابه کړي چې تر څو د دوی زور ختم سي. نو بیا که امریکا څومره ډالر چاپوي په رسنیو کې، په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې او که په ټویټر کې ده، که په هر شي کې ده، دوی که پیسې اخلي ډالر به نسي اخیستلی، یا به دغه اوسنۍ پیسې اخلي، یا به د اروپا پیسه پکې چلیږي. نو دوی خاص په ډالرو پسې راخیستې ده چې ټرمپ مستقیما ټولو هیوادونو ته اخطار ورکړه که تاسو چیرته دغه بانکلوټ جوړ کړئ نو تاسو به له 100% مالیې سره مخ شئ. هندوستان ته مې بله ټیکه په چاربهار باندې وکړه. نو نه د امریکا هغه بدماشي پاتې ده چې مخکې و، نه د اروپا هغه ډار له امریکا پاتې ده چې مخکې ترې ډارېده. اوس یوازینی شی دا ده چې د اروپا امنیت اوس امریکا ساتي. نو امریکا به څنګه اخوا دوخوا وکړي؟ یو خوا جاپان ورته جګ کړی، بل خوا شمالي کوریا ورته تخني، بل خوا هغه د اسرائیلو هغسې حالات ده، بل چین ورځ په ورځ جګیږي، بل هندوستان هغسې د نړۍ په ساده یو اقتصادي هیواد سو، بل سعودي هغه د اخطار ورکړه. تاسو په تېرو 40 کلونو کې لیدلي چې سعودي د امریکا ته اخطار ورکړي. دا ټول هغه شیان دي چې دغه ایران چې په خپله د امریکا د سیاست سره مخکې ځي. سوریه یې له لاسه ووتله، لبنان هم تقریبا د دوی له لاسه وتله، ایران هم یو ګوشې ته سو. نو دلته اوس خامخا عرب ملکونه دا مستي کوي، دا راجګېږي. یوازینی د سترګو خار چې عرب ملکونو ته هغه نظام په بل مخ که عراق هم تقریبا د شیعګانو له لاسه او د ایرانیانو له لاسه وتلی ده. په هغه کې هم لنډ وخت کې به تاسو وګورئ چې لوی تحول او بدلون به راسي. له یوې خوا نه د ایران ټغر روسانو ورته راټول کړه، له بلې خوا نه یې ملاتړ ورته کوه، بلې خوا نه عرب هیوادونه ورته راجګ کړل، له بلې خوا د حوثي لانجه سوه، بلې خوا پاکستان کې هغسې حالات شروع سو. دا ټول هغه څه دي چې راتلونکی 2-3 کاله دا ډېر خطرناکه دي. نو د اروپا دپاره، د اروپایي ملکونو دپاره، د هغه د وګړو دپاره دا ویره نشته. نه یې سیاستوالو د دې ویرې په قصه کې د ایټمي هیوادونه دي، ښه اقتصاد لري، ښه اسلحه لري، فوز لري، ناټو لري. ناټو تقریبا د اروپا ټوله اروپا پکې شامله ده. نو هغوی ویره له څه نه لري، دوی پاسې پردې نور ملکونه سره جنګوي، نورو ملکونو سره غواړي چې هغه کې د خپل پروډکټ او خپل مصنوعات په باندې خرڅ کړي. نو د دغه اسلحې ډېر لوی تجارت. خو اوس په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د جنګ ته غاړه کیږدي، چې هر رقمي تعامل کوي هغه کوي. ټرمپ تاسو ولیدل چې د انتخاباتو نه مخکې د افغانستان په رابطه ډېرې غورې کولې. اوس چې څوک پوښتنه ترې وکړي داسې ورته ګوري وایي ډېر ښه غږ دی، دا نور څه نه ورته وایي. نه وایي غږ دی ډېر په خبره باندې نه پوهېږم، ته باید صحیح واضح ووایي. د سمې سادات دوی او د دې فهیم شینواري دوی ارمانونه هم تقریبا داسې جنرال صاحب دغه چې اروپا او امریکا هدف برطانیه وه. دا د هغه مشکلاتو سره مخ دي. خو یو څه خبرې خالد ورور هم وکړلې. دا همدغه تلویزیونونه دي چې دغسې یو ګنګوسیا چې دې کې خپل اروپا، انګلند، دا ملکونه لاس دی. دا اوس هم نړۍ کې ډېر هیوادونه دي چې برطانیې او د جرمني مخکې کړت لا نسي کولی. پوه شولې؟ ګورئ زه تاسو ته یوه خبره وکړم، ساده پاده یې درته وکړم. پوه شوې چې یوازینی
هدف په نړۍ کې د دغه نړیوالو سیاستونو د جنګونو څه شی ده؟ افغانستان باندې برید ولې وسو؟ هدف یې څه شی و؟ قرباني څوک سو؟ بهانه څوک و؟ ووژل پکې څوک شول؟ او بالاخره په یک تنها باندې د هر څه پرېښودل سول. امریکا یا په تر اختر مخکې یا تر اختر وروسته افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. دا د یوه خبره چې دوی سفارت پرانیستل، رسمیت پیژندل به وشي، دا مسله د هم حل سوه. رسمیت پیژندل به دلته د افغانستان اقتصاد ښه کړي چې موږ یې په خپله ونه کړو، چې موږ په خپله خپل هیواد ته کار ونه کړو، موږ خپله خپل هیواد آباد نه کړو. د اوکراین جګړې دومره بد اثر په نړۍ باندې وکړه چې د افغانستان 20 کاله جګړې نه وکړه. ولې امریکا په افغانستان کې یکتازو چې هر چا د دې جګړې مخالفت کړی و، هغوی تیار او قانون ورته جوړ کړی، بس تور لیست یې اچو، که روسو که چینو که په باطنه کې هر څو ظاهرا د افغانستان د جګړې مخالفت نشو کولی، بس تور په باندې وایتمې او بس ټوله دنیا تیار او قوت سوی او بس پې ورته روسانو ملاتړ کوه، هر چا یې طالب تروریست ده، بس ویلې په تور لیست کې ټولې دنیا په تور لیست کې واچو، چې ویلې دهشتګر ټولې دنیا ورته تروریست ویلې، چې ویلې چې فلان وژنو ټوله دنیا ورته ویلې ورځه پې. د اوکراین جګړه داسې نه وه. اوکراین باندې چې دا روسان را خوشې شو چې دا وره یې وکړه، وره سره په اروپا کې وروره غوړي 20 روپۍ ګران سو، تیل پکې قیمته سو. ولې چې دلته پوهېدل اروپا امریکا دوی چې دا خو اوس پوتین وره وکړه، دا د ظالم زوی خو چې وره یې کړ ټول اروپا کې هر څه ختم سو، دا به څه کوو؟ نو دوی سپما شروع کړله، ذخیره یې شروع کړه. دغه ګراني چې په اروپا کې راغلی، دا حکومتونو دا ذخیرې شروع کړې. د هر ځای حکومتونه خو لکه موږ غوندې نه دي، وایي پوتین وره کړی. نو دغه د اوکراین جګړه چې قراره شي اوس اروپا هم غواړي، دا سیاست ده، ولا زه دې پکې یم، زه دې پکې یم. هغه نور مخکې رانسي. دا د برلین دیوال چا جوړ کړی و؟ دا جرمني په 2 ټوټو چا ویشلی و؟ ما ویشلی و؟ زه پسې تللی وم؟ روسانو که نه؟ نو خو چې یا ورته یو چا ته سرې سترګې ښودلي، خو بیا ترې ډارېږي طبعا. دا اوس د اروپا هر څه له امریکا سره د اروپا اړیکې ښې وي، که له روس سره ښې وي ښه ده، خو له روس ورسره په څنګ کې ده، لاسرسی ورته لري، احتیاج ورته لري. امریکا خو هغه سر د دنیا کې ده. نو هغه د وروره ګل اروپایانو امریکا ته ویلي ته ورځه، بس ټرمپ ورځه، دلته ناست یم، دا حرامي ورځه یوه جوړه وکړه.